نمبر محترم دا سیاسي صورتحال او کشمکشې چې کومې روانې دي خلک یو سبب ګوري څوک به بل ګوري څوک به بل ګوري خو د دې روحاني سبب څه دی اصل وجه څه ده چې مونږ نن کله یو برسري اقتدار راشي بل به راشي هغه د کرسۍ نه راوغورځوي بیا پې بل راشي بیا بل راغورځي بیا پې بل راشي د دې وجه څه ده نو دې وجه محترمو صراحتاً په احادیثو کې ذکر ده امام ابن ماجه رحم الله سنن ابن ماجه کې په باب العقوبات کې حدیث نقل کړی دی دارنګ امام بهقي رحم الله په شعب الایمان کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نقل کړی دی امام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی چې کله اے مهاجرینو پتاسو کې 15 کارونه راشي 15 کارونه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زه د الله رب العزت نه پناه غواړم چې دا 15 کارونه پتاسو باندې راشي 15 کارونه او د هغې 15 کارونو 15 سزاګانې چې امت کې 15 کار راشي الله رب العزت به دې امت باندې 15 قسمه مشکلات راولي اول نمبر برسر عام زناکاری چې کله برسر عام او سر عام زناکاری دا ورشي په امت کې نبی علیہ السلام فرمای په دې امت به الله پاک داسې بیماری راولي چې مخکینی امتونو کې به د هغې مثال هم نه وي جدید بیماری نوی بیماری مخکینو امتونو کې به نه تیر شوي په دغه خلکو به الله پاک راولي دویم نمبر حضور علیہ السلام فرمای چې کله امت مسلمه ناف طول کې کمی شروع کی نو الله رب العزت با په دې باندې قحط سالی راولي او شدت المؤونه په دې باندې به حالت بوج به په سخت شي تاسو ګورئ څونه سختی ده وجور السلطان علیهم او د بادشاهانو ظلم به په دې زیات شي نن د زرګر د وړې تلې نه والا تر غټې کانټې پورې دا غټ دا ټرکونه چې تلي مونږ دا کمې کوو که نه کوو وایه حاجي تاسې په ایمان وایي دا مسلمان چې کله دا کاڼې هم تلي کاڼې چې دونه شی نه دی یا ګني تلي یا څه تلي یا دا کوم خلک په کرۍ باندې دا بوجونه وړي هغه کانټې والا سره خبره نه کوي بوج یو وي او یې ولي که راته پرچه کې دومره نو د هغه وړې تلې نه والا ډیجیټل تلې نه والا تر غټو تلو پورې او میزانونو پورې دا ناف تول کمی شته که نشته جی وایه پټرول والا کوي که نه کوي ډیزل والا کوي که نه کوي سنجا والا کوي که نه کوي دا کپڑی والا دا ټول کمی الله پر نبی علیہ السلام فرمائی الله رب العزت بدر باندې ظالم بادشاہان مقرر کی او حضور فرمائی چې کله دې د زکات د اموال پریدي نو الله رب العزت به د اسمان نه بارانونه بند کی او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله د الله او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم په میس کې کومې معاهدې شوي دي بندگان دا ماتې کی نو الله رب العزت په دې باندې دشمن مقرر کیا او څلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي زما دې جمله کې مقصد دی دا ټول مرزونه په مونږ کې شته وما لم تحكم ائمتهم بکتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم چې کله نبی علیہ السلام فرمایي د امت بادشاہان او سربراهان د الله رب العزت د کتاب نه علاوه په بل قانون باندې فیصله کوي او د الله کتاب نه غوره کوي د خپل حاجات لپاره د غیر الله قانون ته لاس واچي الا جعل الله باسهم بینهم الله به دې خپل منځ کې واچي دا جنگ به الله پاک د دې منځ کې خپل منځ کې به الله پاک یو بل په دې باندې ورلګیا کی نن چې څومره کیسې روانې دي جنگونه روان دي که د بادشاهانو په منځ کې دي او که د سیاسي پارټو په منځ کې دي او که د رعایا او د حکمرانانو په منځ کې دي دا نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې دې وجه دا ده چې فیصلې په کتاب الله باندې نشته د الله په کتاب فیصلې نشته د الله په قانون فیصلې نشته د انګریز په کفري او انګریزي ګندو پلیت نظام باندې فیصلې دي نو الله رب العزت ورته موږ ټول ذلیل کړي دا امت که عزت غواړي نو عزت د الله په کتاب کې دی څه کې دی جی د الله په قانون کې دی د الله رب العزت په شریعت کې دی عزت د دې نه بغیر په بل څه کې نشته دی دا ځان له وخت ضایع کول دی محترمو الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته شرعي نظام باندې موږ تاسو ټول مزین وګرځي خدای پاک دې موږ ته شرعي نظام راولي د کفري نظامونو دی الله رب العزت موږ تاسو ټول خلاص او فرمایي